جاهلیت په دور کې یو شاعر تیر شوی دی د عربو مشهور شاعر امرؤ القیس مشهور سړی قیصر روم وغوښته روم ته وی تراش نو په خوا اوږدې سفرې وي غټې مزلې وي د میاشتو په کلونو بس سړی بارو نو د سره چې کم کور کې څه قیمتي سامان مامانو د مرګ او ژوند څه پته لګي نو هلته یو سړی و د دوی په کلي کې هغه ښه مشهور مالدار سړی و عزتمند سړی سموال ابن عادیه نوم چې کوم ضروري سامان وسره توره و ازغره و نور څه داسې قیمتي سامان هغه یې راوړه او سموال سره یې کېښود وی زما راتلو پورې دا ځان سره کېده او که زه مړ شوم نو دا بیا زما ورثه ته حواله کړه هغه ورته وی ډېره ښه ده ټول سامان یې هلته هغه سره کېښود دی لاړ د دې امرؤ القیس یو مخالف او دا کوم علاقه کې چې دوی اوسېدل کنده علاقه ده نو دا هغه کندې چې کوم مشر بادشاه گورنر سردار هر څوک چې د هغه د امرؤ القیس سره نه لګېده نو هغه دغه سموال ته سوال جواب وکړی د امرؤ القیس چې دا څومره سامان دی دا ټول ماله راورسوه هغه ورته وی نه دی ما سره امانت یې ښودی دی چریم زه خیانت نه کوم زه واده خلافي نه کوم هغه ما ته ویلي دي چې دا ما بیا راکې او که زه مړ شم نو زما وارثو ته به حواله کې ته د هغه وارث نه زه تا ته ولې درکم او هغه لا مړ شوی نه دی چې کله هغه راشي زه به هغه ته حواله کوم تا ته زه نشم درکولی اول خو ورته مینت زاري وکړل چې په مینت زاري ونشه بیا دمکې ولا ورکړه او دمکې اخره کې دې حد ته راورسېده چې فوج یې ورولېږي ورشه او په زور یې ترې راوړی نو دغه سموال ابن عادیه یو قلعه وه داسې غټه نو بس هغه ویرېد چې یاره دا خو راپسې رالل نو دروازه یې بنده کړه او خپل حفاظت یې شروع کړ د دې کنده د بادشاه د سپیان پولیس دا د قلعه نه چاپېره شو یو ورځ تېره شوه دوه ورځې تېرې شوې درې ورځې تېرې شوې وخت تېرېده داسې خو قلعه فتح کولی نه شو نه وروړېدی شو قدرت ته ګوره داسې وشوه چې د دې سموال ابن عادیه زوی چې ته بار پاتې شوی د قلعه نه ده خو ځان پسې په منډه دروازه په تلوار بنده کړه نو زوی یې چې ته بار پاتې شوی یا په سفر تللی و چې ته بل خوا تللی و چې راغی دروازه بنده وه هغه فوجیانو گرفتار که وینیو د موقع نه فایده واغشته دته یې چغه وواله چې زوی دې مونږ سره دی اوس تا خوښه ده یا دله زوی درکو سامان راته حواله که یا دله دا زوی وجنو دی ورته په دیوال راوچت شو وی چې هر څه راسره وکړي دا یاد ساته ګورې هغه امرؤ القیس ما باندې اعتماد کړی دی زه هغه سره واده خلافي بالکل نشم کولی ته که زما زوی مړم کې خو ګوره زه د واده خلافي نیم زه واده نشم خلاف کو کله چې هغوی پوه شو چې دی راته سامان نه حواله کوي نو ده ته یې ویې ته د بره نه ګوره چاړې راواغېشته زوی په مری کېښودوله اواز یې ورکړ ووایه اوس سامان حواله کې که زوی دې مړ که وویې نه حواله کوم درته سامان زما زوی دې قرباني شي خو زه واده خلافي نشم کولی اقا زوی یې د هغه په مخ کې حلال که تړتکه یې والي وی تاریخ لیکلی دی خو هغه واده سر ته ورسوله او زوی یې ورته هغه سامان یې ورته حواله نه که دا کلک خلک و د وعدې پابند خلک څه قسمه قرباني چې براله هغوی امتحان به راغی هغه امتحان کې به هغوی ځان پاس کو هغه ته پته وه چې الله به زما نه د دې تپوس کوي دا زما د کابرو د مشرانو زما تاریخ دی دا چې کوم وعده ما سره کړې ده الله کړې هغه به هم زه پوره کوم چې ما بندګانو سره کړې ده هغه به هم زه پوره کوم دا زما سنت دی دا به زه پوره کوم دغه سړی چې دی دا سموال ابن عادیه دا ننم د کتابونو کې مشهور دی ضرب المثل دی چې دی د وعدې ډېر پابند لکه مونږه اسماعیل علیه السلام یادو دغسې چې دی نو
ابراهیم علیہ السلام یادو یا پیغمبر علیہ السلام مثال ورکو ضرب المثل دی دغه سي دا سموال ابن عادیه دا پرستو زمانہ کې دغه دی او لوی دا وعده پابند سړی نو دا الله مونږ ته خولې دي کتابونه مونږ ته خودلې دي پیغمبر مونږ ته خودلې ده چې تاسو وعده پوره کړئ خبره مې دې پوره کوله چې مونږ الله سره وعده کړی ده چې الله مونږ بستا احکامات پوره کوو د پیغمبر سره هم دا وعده کړی دی اے پیغمبر ستا سنت طریقې به مونږ خپل ژوند کې راولو دا وعده به مونږ پوره کوو که دا وعده مونږ پوره کړه خو سرخرو بشو کامیاب بشو په دنیا او په آخرت کې او کنه وعده خلافی موکړه ناکام بشو الله وی ان العهد کان مسئولا د دې وزتانه تاسو کو کمزورې شته یقین ډېر کمزوري ومونږه د آخر زماني مسلمانان یو د مانزه وعده الله سره کړی دا د روزي وعده مو سره کړی دا د زکات وعده مو سره کړی دا د پاک جون تیرولو وعده مو سره کړی دا خو تیرولی نشو ډیر کمزوري کوشش خو کولی شو که سناسو کوشش وکړو چې الله سره مقد لکه مانزه پابندي ده زه دلته ګورم زمونږ د کالونه کې الله ګواه دی بعضې داسې کسان دي چې هغه میاشتې وشوې دلته راغلي دي لا مونږ په جومات کې نه دي لیدي دوی خدای له څه جواب ورکړي نو زده کوو مونږ ما د یو کس نه په دې خپلو غوږونو واورېدل ما ته یې وویل زه چې ګڼې له ورځم نو وایي په ما څه چل کېږي زه بیمار ما ورته د مانځه دعوت ورکړم یاره په دې کالونه ته سړی نوی راشي نو دلته تعارف وشي پیژنګلو وشي نو هغه ما ته ویې زه چې ګڼې له ورځم نو په ما څه چل کېږي زه بیمار اوس دا شیطانی وسوسه ده دا ورته شیطان ذهن کې دا خبره اچولې ده اوس ته به جمع لمونځ به نه کې حج او عمرې له به نه ځې چېرته د خیر کاري خلک را جمع شوي ته به هغوی ته نه نږدې کېږي دا شیطان ورته دا وسوسه اچولې ده د مانځه نه ایستې دي د حج او عمرې نه ایستې دي د نورو اعمالو نه ایستې دي به دغه وسوسې مخې ته ده که به زه خلکو ته ورنږدې شم نو په ما به څه چل وشي داسې شیطاني وسواس دي د الله بندګي وکړو کومه وعده م الله سره کړې ده خدای عبادت پکو عبادت په جومات کې 15 ټیمه مانځله حاضرېږو زمونږ د اتحاد او اتفاق رورولي دا به م بحالي یو بل به دلته پیژنو د یو بل د غم خادۍ نه به خبرېږو د یو بل د بیمارۍ نه به خبرېږو د مانځوم دغه فایدې دي نو چې الله سره م کومه وعده کړې ده چې هغه وعدې ورسره پوره کړو د پیغمبر علیه السلام طریقې یقیني ژوند کې راوستل ډېره ګرانه ده مونږ د دې ماحول نه متاثره کېږو د پیغمبر علیه السلام طریقه که په دې ماحول کې زه په ځان کې راولم خلک په راپور وخاندي دا خلک په څه وایي دا شیطان راته دا یو ذهن کې خبره اچولې ده چې دا خلک په څه وایي نو بس مونږ د پیغمبر علیه السلام سنت طریقې نه کوو غم کې سنت طریقې خپلې راولو په مونږ باندې خادي راشي چې د پیغمبر علیه السلام سنت طریقې باندې خادي وکړو زما دې 15 فوټه 6 فوټه بدن کې چې د پیغمبر علیه السلام طریقې راشي وګورو چې زما د پیغمبر څه طریقه ده هغه څنګه ژوند تیر کړی هغسې ژوند تیر کړو کامیاب به شو که دغسې مو نه کړل ناکامه او پاتې شو الله دې مونږ ټول کامیاب کړي اسلام مونږ ته د پیغمبر علیه السلام اخلاق ښودلي دي د هغه ژوند یې مونږ ته ښودلی دی او حکم مونږ ته دا کوي چې تاسو د خپل پیغمبر ژوند ته وګورئ او هغسې ژوند تیر کړي صحابه کرام زمونږ دپاره یو نمونه ده هغوی د پیغمبر علیه السلام ژوند ته وکتل او هغسې ژوند یې تیر کړ وروسته چې څومره خلک را روان دي هغوی ته د الله دغه حکم دی چې دغه پیغمبر مې درلېږلی دی د ده ژوند ته ګورئ د ده د ژوند هر طرف تاسو وګورئ او هغې باندې عمل وکړئ
او دغسې ژوند هم تېر کړه لکه څنګه چې دې پیغمبر تېر کړی دی، لکه څنګه چې پیغمبر کامیاب دی، د هغه ملګري کامیاب دي، یا د هغه تابعداري کوونکي هغه کامیاب دي، تاسو به هم کامیاب شي. او که دغسې ژوند هم تېر نه کړو نو ګورې کامیابي بیا نشته. اوس هغسې ژوند یقیني ډېر ګران دی، ځکه مونږ 1400-1500 کاله وروستو را روان یو. د هغه نه لږه زمانه پس چې د خلفای راشدینو دور تیر شو، د پیغمبر علیه السلام طریقې کمې شوې، هغسې ژوند بیا خلکو نه شو تیرولی. خو مسلمان دپاره الله ډېره اسانتیا پیدا کړې ده. الله قرآن کې مسلمانانو ته وایي لا اکراه فی الدین، تاسو ته په دین کې اکراه نشته، زور نشته په تاسو باندې. څومره چې ستاسو طاقت وي هغه مره وکړئ. اوس چې ما کې د 1 من بوج وړلو طاقت شته نو 2 منه خو زه نشم وړی، حقه 1 من به وړم. نو الله زما مؤاخذه په دې باندې نه کوي، ما په دې نه رانیسي چې ته 2 منه ولې نه وړې. بس زه د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه ډېر لرې یم، کمزور یم، خواهشات ډېر شوي دي، فتنې ډېرې شوي دي، ژوند هغسې نشم تېرولی. خو دا ده چې کوشش به کوم، مطالعه به کوم، ځان به خبروم چې زما د پیغمبر څنګه ژوند او هغسې ژوند زه تېر کړم، څه ناڅه هغه په نقش قدم باندې لاړ شم. د هغه صحابه وو هغوی ژوند ته وګورم، یاره هغسې ژوند څه ناڅه تېر کړم، هغه خپل کوشش وکړم. نو د پیغمبر علیه السلام په اخلاقو کې دا ده چې پیغمبر علیه السلام د وعدې ډېر پابند او قرآن کې مونږ ته الله دا حکم کړی دی چې تاسو کومې وعدې ما سره کړي دي، الله وایي هغه هم پوره کې. ان العهد کان مسئولا، د دې وعدو به تاسو نه تپوس کولی شي، قیامت پر ورځ به الله تپوس کوي. او دا الله بندگانو سره چې تاسو کومې معاهدې کړي دي، کومې وعدې کړي دي، هغه وعدې پوره کې. ان العهد کان مسئولا، الله وی دغه بندگانو د وعدو باندې زه تپوس کوم، یعنی د خپل حق باندې تپوس کوم او د بندگانو حق تپوس پم کیږي د قیامت پر ورځ. د دې یو مکمل حساب کتاب کیږي. پیغمبر علیه السلام جد امجد حضرت اسماعیل علیه السلام داغه دا صفتو انه کان صادق الوعد، ډېر د وعدې پابند او رښتینی. نو بیا علماء لیکلي دي مفسرینو چې دا صفت الله د ته ولې ورک، د څه وعده پوره کړې وه. نو یو خو دا وعده پوره کړې وه چې کله ابراهیم علیه السلام ته الله حکم وکړ چې ته زوی ذبح کا، قربانی کا، نو زوی ته ووی چې ته تابعداري، ته تیاری دی خبرې ته. هغه ورته وی او بالکل زه تابعدار تیار، څه د الله حکم یې هغې ته تیار. نو چې کله مقرره او چاړې را واغشته نو بیا په هغه وخت کې اسماعیل علیه السلام منډه نه ده والی چې یاره د مرګ نه وتښتم، نه، چې پلار سره کومه وعده کړې وه هغه وعده یې پوره کړه، په رضا په خوشحالۍ باندې وې د الله څخه راله وتړه او بس د الله حکم پوره کړه. نو خپل پلار سره هغه وعده پوره کړه. ابراهیم علیه السلام الله سره وعده پوره کړه د قربانۍ او زوی پلار سره وعده پورا کړه. نو الله په قران کې صفاتو کو د اسماعیل علیه السلام چې انه کان صادق الوعد، ډېر د وعده پابند او رښتینی، د وعده خلافي ونکړ. او علماء لیکلي دي
و یو ځلې یو کس سره وعده وکړه څه معاملاتو کې، هغه ورته ویې ته اسماعیل دلته ودرېږه او زه راځم. نو هلته ودرېده. نو یو قول دا دی و 3 ورځې ولاړو او یو قول دا دی و 1 کال یې هلته انتظار کړی. نو دا کلک د وعدې پابندو، د دې وجې نه الله صفت وکړو انه کان صادق الوعد، دې د وعدې ډېر پوره کوونکی. او دغه معامله پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره هم شوې وه. د اسلام نه مخکې لا پیغمبر علیه السلام ته نبوت نه دی میلاو. یو سړي سره ساغشتل خرڅولو شو، هغه ورته ویل یا رسول الله زه راځم ته دلته ودرېږه زه له پیسې راوړم. پیغمبر علیه السلام ورته هلته ولاړو. هغه سړی چې لاړ د هغه نه خبره ایره شوه. 3 ورځې پس چاته هسې په هغه لار را روانو چې وی کتل پیغمبر علیه الصلاة والسلام هلته ولاړو ناستو وته. نو علماء دا لیکلي دي وایي ده به مونځ اودس نه کو، ده به اودس ماتې نه کو، تقاضه به یې نه کوله، نور څه کار روزګار یې نو. نو علماء دا لیکلي دي وایي که تا چا سره وعده وکړه چې زه به دلته ناست یم ته دلته کښېنه او زه راځم، نو که دې مانځله لاړ او هغه سړی راغی او دی هلته موجود بیا نه مونته، نو وایي دا وعده خلافی کې نه راځي، ځکه هلته اول د خدای پاک فرض مونځ دی، حکم دی، نو هغه به پوره کوي. وروستو د بنده حق دی، اول حق د الله دی، وروستو د بنده دی. نو دې په دې باندې نه ګناهګاري چې یاره دی وعده خلافي وکړه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا نه چې هلته بس ناستو ولاړو او شپې م هلته کول او مونځ یې م هلته کو، خو غرض دا دی چې مانځله به لاړ سکور کې به تقاضا و هغه به یې وکړه، په منډه به بیا راغی چې هسې نه چې هغه وعده خلاف سړي سره مې وعده خلافي ونه شي. هلته به راغی بیا به ناست و فارغ ټیم کې به هلته ناست. 3 ورځې پیغمبر علیه السلام دغه چل کړی. نو چې هغه سړی په هغه لار راغی وی اوف و زما نه خو هېر شوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی تا خو ما ته ډېر تکلیف ورسو، تا نه ولې خبره هېرېده. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وعده پوره کړې ده، د وعدې ډېر پابند کلک. اوس دغسې صحابه کرامو ژوندو